تکلیفونه دا د الله تعالی د محبت علامه ای. الله تعالی د خپل محبت په خاطر پر یو بنده باندې تکلیف ایږدي. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د دې عجیب شایسته مثال پیش کړی دی. هغه یو سړی بیمار دی، دی چې د خپل بیماری په خاطر ډاکټر لورلی. ډاکټر د هغې بیمار د پاره د اپریشن تجویز وکړي چې سړی ستانه جوړي بغیر د اپریشن نه شکیږي. نو بیا په اپریشن کې څه دی، د هغې سړي پر دې بدن باندې چاړه چلیدل، د هغې پوست او غوښې ځله پرې کول، د هغې د بدن اډوکې او رګونه ځله جلا کول په اپریشن کې دا دي. لیکن د هغه سره سره هغه مریض هغه ډاکټر باندې سپارش هم کوي، هغه ډاکټر ته پیسې او فیس هم ورکوي، او هغه ډاکټر ته خپل عجز او زارۍ پیښوي چې زما پر بدن باندې اپریشن وکړه او زما پر بدن باندې چاړه وچلوه. ځکه د هغې مریض په دې باندې سر خلاص دی چې